د ښکلا او رنګینیو یې مثال جوړو وچو د کابل ولایت د قرهباغ ولسوالۍ الکترونیکي تذکرو ویسانګې د روان 1404 کال له پیل تر اوسه 10500 هیوادوالو ته الکترونیکي تذکرې ویشلې دي. د قرهباغ ولسوالۍ د الکترونیکي تذکرو ویسانګې عمومي مدیر بشیر احمد داوري وایي چې په ورځني ډول شاوخوا 250 غوښتونکي دې څانګې ته مراجعه کوي. په ورځني توګه دلته د 200 څخه تر 250 کسانو پورې هیوادوال د الکترونیکي تذکرو د ویش د خدمتونو د ترلاسه کولو لپاره مراجعه کوي. د روان 1404 کال د پیل څخه تر دا مهاله پورې 10500 الکترونیکي تذکرې ویشلي چې د هغو د جملې څخه 155 تذکرې د ویش وروسته خدمتونو د لارې توزیع شوي دي. ښاغلی داوري زیاتوي چې په دې ویسانګه کې د نویو الکترونیکي تذکرو پر ویش سربیره تر ویش وروسته خدمتونه هم فعال دي. د قرهباغ ولسوالۍ د الکترونیکي تذکرو په ویش څانګه کې د ویش وروسته خدمتونو څخه 2 نوع خدمات لرو. یو د نوي ماشومانو لپاره د الکترونیکي تذکرو ویش دی، یعنی د نوي ماشومان د زیږون ثبت ورته وایي، او دویم د ودونو ثبت دی. د الکترونیکي تذکرو د ویسانګې ته ځینې راغلي هیوادوال د کارکوونکو له چلند او رامنځته شویو اسانتیاوو څخه خوښي څرګندوي. د الکترونیکي تذکرې ښې دي، دا د هرې شعبې دپاره موږ ته ښه دي که ځای کې مثال هسپتال ته ځو یا کمبل کاري یا مثال پاسپورټ اخلو، بچیان مثال په پوهنتونونو کې داخله د دې په خاطر باندې موږ ته ډېرې ګټورې ثابتېږي. موږ د ټولو هیوادوالو دپاره دا پیغام ده باید چې ټول دغه تذکرې واخلي، برقي تذکرې دا د بنیادي موږ ټولو حق ده. د الکترونیکي تذکرو ویسانګو مدیریتونو ولایتي ریاستونو ته د تابعیت تذکرو د ځینو اصلاحي صلاحیتونو په تفویض او په دې څانګو کې د میوند بانک څانګو په رامنځته کېدو هیوادوالو ته زیاتې اسانتیاوې رامنځته شوي دي. هیواد د پرمختللې نړۍ سیال جوړوم.